د اسلامي امارت د ځواکونو او د پاکستان د پوځي رژیم ترمنځ د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته امنیتي سرچینو یک ټلویزیون ته ننګرهار ولایت د انګور اډې او تورخم پولې په اوږدو کې له سختو نښتو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد وویل چې د پاکستان پوځي رژیم په دې باور دی چې کولی شي په افغانستان باندې د پوځي فشار له لارې خپلې موخې ترلاسه کړي. ښاغلي خلیلزاد له کابله د اسلام آباد غوښتنې هم غیر معقولې بللې دي. سلامونه، وخت مو په خیر. د نن ورځې تحلیل ته ښه راغلاست. په خپرونه کې راسره د دوهم سټوډیو له لارې زموږ همکار علم الدین فیضي صاحب راسره دی. فیضي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که راته ووایئ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوځي جګړې وروستی جزئیات څه شی دي؟ بله باران صاحب، نن غرمه مهال د افغانستان د اسلامي امارت ویان مرستیال حمدالله فطرت د ملي دفاع وزارت ویان سره په یوې ګډې خبري ناسته کې دغه وروستي جزئیات اعلان کړل چې د پاکستان پوځي رژیم له بریدونو له پیل راهیسه تر اوسه 110 ملکي وګړي شهیدان شوي دي او 123 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. دغه راز په دغو ړندو بمباریو او بریدونو کې 30 کورونه ویجاړ شوي او 14 هټۍ هم له منځه تللي او په دغو بریدونو کې دغه راز یو روغتي مرکز هم مخه ګرځېدلی چې هغه هم له منځه تللی او د دې ترڅنګ یوه مدرسه هم په دغو بریدونو کې مخه ګرځېدلی دی. د شپې ناوخته د پاکستان پوځي رژیم په پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې د ولسي خلکو کورونه بمبار کړل او په دې بمبار کې د ننګرهار بېسودو ولسوالۍ کې زموږ د یو تن مظلوم ولسي هیوادوال کور پکې بشپړ ویجاړ سو او د کورنۍ 22 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې وحشانه برید کې د نزاکت خان د کورنۍ 19 تنه چې اکثریت یې ښځې او ماشومانو په شهادت ورسول او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. د یاد برید مسؤلیت پاکستاني رژیم ومانه او دا د ټي ټي پي مرکز یاد کړ. خو د پیښې ځای ته داخلي او نړیوالو رسنیو حقایق رسنیز کړل او دا جوته سو په دې برید کې ملکیان په شهادت رسیدلي دي. دا چې د اسلامي امارت د خپلو خلکو او د هیواد له حریم څخه د دفاع بشپړ حق لري. د ملي دفاع وزارت د دې ښکاره او ناروا تجاوز د غچ او انتقام خبرداری ورکړ چې بالاخره د فروری 28 چې د هوت 8 او د روزې مبارکې میاشتې 9 شپه وه د ډیورنډ فرضي کرښې کې پرتو پاکستاني پوځ پر هغو ځالو او پوستو پراخ بریدونه او عملیات ترسره کړل چې د ماشومانو او بېګناه ولسي وګړو لسګونه قاتل ملیشې پکې د خپلو جنایتونو او عمل په سزا ورسول. له غیره وروسته تر نن ورځې پورې د پاکستاني پوځي رژیم له لورې په پرله پسې توګه د افغانستان هوایي حریم نقض کړی. په کابل، لغمان، ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او کندهار ولایتونو کې د عامه خلکو کورونه، جوماتونه، مدرسې، عامه تاسیسات، د راستنېدونکو مهاجرو 3 موقتي مشغالې یا کمپونه په کندهار کې انزرګي کمپ، په تورخم کې عمري کمپ او په کونړ کې د مهاجرو کمپ هدف وګرځول سول. په ټوله کې د پاکستان دغه ټول بریدونه چې پر افغانستان ترسره شوي دا پر ملکي اهدافو ترسره شوي او مرګ ژوبله او زیانونه هم ملکي خلکو ته اوښتي دي. دغه راز د ملي دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي هم په دغه خبري ناسته کې ګډون کړی و او ده هم جزئیات وروستي وړاندې کړل چې د په خبره په دغو بریدونو کې تر اوسه 25 د اسلامي امارت ځواکونه شهیدان شوي او همداراز 42 نورې ټپیان دي. ښاغلي خوارزمي دغه راز د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه هم معلومات ورکړل چې په دې لړ کې ښاغلي خوارزمي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو په غچ اخیستونکو بریدونو کې 40 د پاکستان امنیتي پوستې چې د ډیورنډ په فرضي کرښه کې پرتې وي دا فتح کړي او ویجاړ کړي دي. دغه راز په دغو بریدونو کې 115 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او همدارنګه 200 نورې ټپیان دي. یک بار دیگر هم میگوییم که به هیچ شخصی گروهی حرکتی اجازه نمیدهیم به خاک ما تجاوز بکند و یا هم از خاک ما بر علیه کشور دیگری استفاده بکند. البته
جنگ هیچ وقت به عنوان گزینه اول امارت اسلامی افغانستان وزارت دفاع ملی نبوده. بناهن در این اواخر چند روز پیشی هم که عملیات انتقامی رد ظلم راه اندازی شده به خاطر دفاع از خاک ما هست، به خاطر دفع ظلم هست، به خاطر جواب به تجاوزهای مکرر حلقات شرور و رژیم نظامی پاکستان هست. یعنی این که ما جنگ را انتخاب نکردیم، بار هم اعلان کردیم که جنگ گزینه مقدم و گزینه اول ما نبوده، اما متاسفانه رژیم نظامی پاکستان بار به خاک ما تجاوز کردند. هموطنان ما را توسط بمباردمان شهید کردند. دیگه چاره نماند که امارت اسلامی افغانستان وزارت دفاع ملی این عملیات رد ظلم را راه اندازی بکند. لذا در اینجا این جنگ ما جنگ مشروع و جنگ به خاطر دفاع هست، جنگ دفاعی هست. لذا باید بگوییم که در این راستا امارت اسلامی افغانستان وزارت دفاع ملی به خاطر جنگ حق به جانب هستند و شما مطمئن باشید. در 24 ساعت گذشته در امتداد خط فرضی دیورند در ولایات کندهار، ننگرهار، کونر، نورستان، خوست، پکتیکا و پکتیا حملات تهاجمی و انتقامی گسترده و سنگین را انجام داده است. در 24 ساعت گذشته در ساحات مختلف خط فرضی دیورند 25 بار درگیری رخ داده است، شامل حملات تعرضی و دفاعی. در این درگیری ها 13 پوسته نظامی دشمن زیر رگبار حملات مجاهدین تخریب گردیده و به دست مجاهدین افتاده است و تعداد 4 نفر از دشمن هلاک گردیده و تعداد زیاد دیگری هم زخمی شده است. البته این تعداد و این آمار از 24 ساعت گذشته است. په ورته وخت کې فطرت په دغه خبري غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روان وضعیت په اړه اسلامي امارات له چین، روسیې او برټانیا سره په اړیکه کې دي. فیضي صاحب باید د پیښو غبرګون هم له ځان سره لرلی؟ بله، راتلونکي څو ورځو کې به امنیه شورا یا د ملګرو ملتونو امنیه شورا د افغانستان په اړه یوه غونډه ولري. په لومړي غبرګون کې د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د امنیه شورا مخکنی غونډې هم د افغانستان په اړه کومه پایله نه درلوده او دا تش په نامه بنسټونه دي. دغه راز ښاغلي مجاهد ویلي چې په دغه راتلونکي غونډه کې هم دوی کوم تمه نه لري. یعنی د ښاغلي مجاهد په خبره که چېرته امنیه شورا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه جګړې په اړه بحث وکړي پایله نه ورکوي، ځکه چې هلته افغانستان شتون نه لري او افغانستان ته هغه څوکۍ چې د افغانستان اساسوالۍ د هغې تر اوسه اسلامي امارت ته نه ده ورکړې. نو په همدې خاطر هم دغه غونډې او دغه بحثونه کومه پایله نه لري. په ورته وخت کې د هند یو مشهور دینی عالم مفتی سلمان احمد ندوی د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان پوځي رژیم ترمنځ نښته په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان اوسنی حکومت ناجایزه دی. هغه ویلي چې په پاکستان کې اوسنی امرونه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ ورکوي. د مفتی ندوی په خبره اسلامي امارت نشي توکي له منځه وړي او هلته امنیت خوندي کړی او نوموړي زیاته کړې چې د مولانا تقي عثماني او مولانا فضل الرحمن په څیر علما دي افغانستان ته هجرت وکړي او له پاکستان دي ووځي. د دغه دیني عالم د اسلامي امارت اوسنۍ جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه بللې ده. په همدې حال کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي که پاکستان د هند پر وړاندې له ناسمو چلندونو لاس وانخلي داسې ګزارونه به ورکړي چې ټوله نړۍ به یې د ننداره وکړي. نوموړي دغه راز ویلي چې د پاکستان پر وړاندې سندور په نوم د هند عملیات لا نه دي درول شوي او دا ځل به هیڅ ډول بخښنه ونه شي. آخري موضوع دا ده چې په پاکستان کې د امریکا سفارت هم خپل کارونه ځنډولي دي او د امریکای سفارت هلته اعلان کړی چې په پاکستان کې کوم ناخوالې چې اوس هلته روان دي، کوم وضعیت چې هلته روان دی، د دې له امله یې
په اسلام آباد کې او په لاهور او کراچۍ کې خپل قونسلګرۍ هم تړلې دي او ویل چې دوی هغه د قونسلګرۍ کارونه نو اوس نه ترسره کوي او دا ټول د 8 مارچ پورې تړلې به پاتې شي. ډیره مننه کوم فیض صاحب تاسو له حضور څخه په خبرونه کې. سلامات اوسئ. زموږ د نن ورځې بحث پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت لرئ.